जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلم ستاسو په خدمت کې د یو بل نوي کلاس سره، په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. دا نن کلاس ما ستاسو دپاره ډیر زبردست کلاس راوړی دی. په دې کې مونږ سره یو سنټنس دی چې مونږ یې ډیر زیات اورو. له دغه سنټنس سره ما 13 سنټنسز نور هم ملګري کړي دي چې همدغه مطلب لري. دغه 13 سنټنس چې کوم دي دا تاسو ښه په توجه سره وګورئ. اکثر تاسو نه په انټرویو کې یا داسې چرته لاړ شئ په هر ځای کې درنه تپوس کولی شي. دغه مختلف قسم سنټنسز درته ویلی شي خو تاسو په دغې باندې نه پوهیږئ. یا دا سنټنس تاسو د دې دپاره هم زده کړئ چې تاسو هم د چا نه تپوس کولی شئ. د دې یو سنټنس نه علاوه ورته دا نور سنټنسز هم ویلی شئ. به هر حال تاسو به دا سنټنسز ووینئ. او کلاس به شروع کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکم. ګورئ جی دا یو سنټنس چې کوم دی ویر ډو یو لیف، دا ډیر عام دی. په هر ځای کې دا یو سنټنس استعمالیږي چې ته چرته اوسیږي. صحیح ده؟ ویر ډو یو لیف، ته چرته اوسیږي. له دې یو سنټنس سره ما ستاسو دپاره داسې نور سنټنسز هم راوړي دي. کلاس وګورئ، تر اخره پورې وګورئ چې په دې باندې پوه شئ او دا زده کړئ. صحیح ده؟ ګورئ د دې سره بل سنټنس چې کوم دی ویر آر یو لوکیټډ. له تاسو نه څوک داسې تپوس هم کولی شي چې ویر آر یو لوکیټډ، ته چرته اوسیږي. د دې مطلب هم دا دی چې ته چرته کې لوکیټډ یې، ته چرته اوسیږي. ویر آر یو لوکیټډ، ته چرته اوسیږي. بیا داسې بل سنټنس ته وګوره. واټس یور لیوینګ لوکیشن، واټس یور لیوینګ لوکیشن یعنی ستا د اوسېدو ځای چرته دی، ته چرته کې اوسیږي. د دې هم دغه مطلب شو چې ته چرته کې اوسیږي. تاسو نه اکثر داسې سنټنس کې هم څوک تپوس کولی شي. بیا درنه داسې هم تپوس کولی شي. ګورئ ویر ډو یو پوټ اپ، تاسو به وایئ چې پوټ اپ. مونږ په ډیرو کلاسونو کې ویلي دي چې پوټ اپ وایي، مونږ وایو کنه چې کپړې واچو کپړې واغونده. نو پوټ اپ یور کلاتس، پوټ اپ یور شوز. د دې دپاره هم مونږ پوټ اپ استعمالو. خو په ډیر خلق چې کوم دي او په ډیرو ځایونو کې تاسو نه اکثر دا تپوس هم کولی شي که دا سنټنس درته ووایي نو د دې مطلب دا شو چې ته چرته اوسیږي، ستا تعلق د کوم ځای سره دی. ویر از یور ریزیډنس، د دې مطلب هم دا دی چې ته چرته اوسیږي یعنی ستا د اوسېدو ځای کوم دی. ویر از یور ریزیډنس، ستا د اوسېدو ځای کوم دی. ویر ډو یو ریساید، د ویر ډو یو ریساید هم دغه مطلب دی چې ته چرته کې اوسیږي. صحیح ده؟ ته چرته اوسیږي. ویر ډو یو ریساید، ته چرته اوسیږي. ویر ډو یو کم فرام، د ویر ډو یو کم فرام هم دغه مطلب دی چې ته چرته اوسیږي یعنی د کوم ځای راغلی په کوم ځای کې اوسیږي. صحیح ده؟ دا تپوس هم تاسو نه څوک کولی شي چې ویر ډو یو کم فرام. د دې مطلب هم دا دی تاسو پوهیږئ چې ما نه تپوس کوي چې ته د کوم ځای یې. ویر ډو یو سټے، ته ستا په کوم ځای کې سټے ده یعنی ته کوم ځای کې اوسیږي. ته سټے په کوم ځای کې کوي. صحیح ده؟ ویر ډو یو سټے، ته په کوم ځای کې اوسیږي، ته په کوم ځای کې سټے کوي. صحیح ده؟ ویر ډو یو سټے، ته په کوم ځای کې اوسیږي، ته چرته اوسیږي. دغه یو مطلب معنی ده. بیا دې سنټنس ته تاسو ډیر په غور سره وګورئ. In which part of Pakistan do you live? In which part of Pakistan do you live? یعنی په ملک کې دننه تاسو نه څوک داسې کوېسچن هم کولی شي. صحیح ده؟ دا سنټنس درته هم ویلی شي یعنی چې ته د پاکستان په کومه حصه کې اوسیږي. د دې داسې مطلب شو. In which part of Pakistan do you live? ته د پاکستان په کومه حصه کې اوسیږي یعنی ته د پاکستان په کوم ځای کې اوسیږي. Where do you hail from?
د دې مطلب هم دا دی چې ته په کوم ځای کې اوسېږې، ستا استوګنه چرته. Where do you hail from؟ ته چرته اوسېږې. What area do you live in؟ What area do you live in؟ ایریا وای ځای ته، یعنی ته په کوم ځای کې اوسېږې، ته چرته اوسېږې. داسې هم درته ویلی شي. صحیح ده. What area do you live in؟ ته په کوم ځای کې اوسېږې. بیا داسې هم درته ویلی شي What place do you live at؟ یعنی ته په کوم ځای باندې اوسېږې، ته په کوم ځای کې اوسېږې. What place do you live at؟ ته په کوم ځای باندې اوسېږې. From where are you؟ ته د کوم ځای یې. From where are you؟ ته د کوم ځای یې. خو په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زه امید کوم چې دا کلاس به ستاسو دپاره ډېر اهم کلاس ګرځېدلی وي. د دې نه به ستاسو په علم کې ډېره اضافه شوي وي. د دې یو سنټنس نه علاوه به تاسو دغه 10-12 سنټنسز نور هم استعمالولی شئ او تاسو به په دې باندې پوهیږئ. که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړمه. تر د بل کلاسه پورې به ماله اجازت هم راکئ او د دنیا چې په هر ځای کې یئ ما به په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې د دنیا په هر ځای کې یئ الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.